الله رب العزت بدل وی یا ملائک بدل وی ادخل الجنه جنت لا داخل شه ادخل الجنه نو دقه نیمګړې بچي بوې زنه داخله کوم تر څو پرې چې زما مور بلار جنت ته داخل شوي نه دا چې سفارش کوي دا بدن به تکمیل کړی شي روح به واچولې شي د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کله روح اچول کېږي هغه څلور مې شو لس ورځې دغه نه مخ کې چې وګورځي دې کې بچول کېږي او کنه ظاهر د آیتونو د احادیث معلومیږي چې نه ځکه هغه باندې اطلاق د بدن کېږي نه اهل علم به دا مسلم ذکر کوي چې ډېر انسانان دغه د حمل غورځي ساقط کی دې غورځول څنګه امام غزالی په احیاء العلوم کې لیکلي دي چې کله څلور مې شو لس ورځې ورسیږي او دا چې وګورځوي دي چې قتل وکړي به باندې دیت راغی دیت دغه نه مخ کې علي سے فرمای د وینې غرزول منی غرزول یو حال بندول د وینې غرزول به بل حال د کرپندې غرزول به بل حال د ډوکی غرزول به بل حال چې باغی وکړه او ټکی دا به بل حال التب ګنا دون ګنای څومره چې د انسان بدن مخوړان دي او د غرزه مغمره سزا په څلور مې شول سورې په دې کې به روح اچولې کېږي دا شکل چې وګرځو قتل وکي ک ډاکټر دی کدا مور دی کدا پلار دا باندې غرزي او چې وی غرزه قرآن کې رب العالمین فرمایي و اذا الموءوده الله دې ژوندې دفن کړي شي بنو مسئله تفوش وکړي شي شیخ عبد السلام سے خپل تفسیر کې به دا خبره لیکلې ده الموسوعه القرآنیه کې چې د دې بچي دفن کړي شي نه به تفوش وري کېږي وجه دا چې دې کې د پلار له لسه غوسه ده دا غنه تفوش نه کې بلکې د ماشوم نه تفوش کوي چې چا ژوندې دفن کړي دا چې لکه تا خو جرم نه وکړي ماشوم ته خو جرم نه وکړي د مور بلار څنګه پر اسمه باندې دفن کړي ولی قتل کړي ولی وګرځولې ساقط ولی کړي دلیل په دې باندې چې دا ماشومان مراجمه کیږي او سوال به کیږي د قبرونو نه براوځي